من كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان. عايزان خبره خو هغه د اخلاق په باره کې روانه وه چې ښه اخلاق چې دی دا د الله او د رسول خوښ دی، بد اخلاق چې دی دا د شیطان او د نفس خوښ دی. الله او رسول چې دی هغه زما او ستا ښه غواړي او زما او ستا دپاره جنت غواړي. نفس و شیطان چې دی هغه زما او ستا بد غواړي، زما او ستا دپاره جهنم چې دی هغه غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه چا پوښتنه وکړه، ولې یا رسول الله هغه عمل راوښیه چې عام طور جنت لره سړی د هغه عمل د وجې ځي. هغه عمل راوښیه چې عام طور انسانان مسلمانان جنت لره په هغه وجه باندې ځي، دا شی موږ ته راوښیه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې اولنی شی چې انسان جنت لره ځي هغه تقوی الله، تقوا په ځان کې راوستل، د الله څخه خوف کول، د الله څخه بیریدل، د الله رب العزت په دربار کې ژړل پر هر ګناه. اوس عجبه خبره دا د عاجزانو یو انسان بسته یو کال و الله ته پر سجدې هغه مقام نسی پیدا کولی لکه سړی چې د الله د خوف څخه یوه وشکه چې د هغه وبهیده د سترګو سره وبهیږي. دا بیا ځان ته لوړه خبره ده، دا د اولیاو، دا د الله والا، دا د صحابو، دا د انبیاو صفت دی چې سړی د الله په دربار کې ژاړي. اوس فرماو تا چې خدا نه خواسته کله غم راسي، پریشانی راسي، مفلسی راسي، موږ ژاړو. الله والا چې دی هغه داسې و چې کله به ګناه جنې وسوله بیا به دی الله ته ژړل، کله به خطا جنې وسوه بیا دی د الله په دربار کې ژړل چې یا الله دا لما څونه لویه ګناه وسوله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اولنی شی چې انسان جنت لره بیایي هغه تقوا ده. تقوا خو ټولو تر معلومه ده، د الله څخه بیریدل، د الله امر خپلول، د الله پر حکم باندې تلل، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو پر رڼا کې. دا اسانه خبره ده. کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د چا څه پوښتنه وکړه، د ابی ابن کعب څه پوښتنه وکړه، ول تقوا څه ته ویل کیږي؟ تقوا څه ته ویل کیږي؟ دور ته ویلې ول کله داسې پیښه سوې ده چې ته مطلب په صحرا کې روان یې اځغې ډېرې، ول و خود دا خو عامه خبره ده. ول داسې پیښه سوې ده چې ته راولاړ سوی، دا خپله لمن دا خپلې پایڅې دې راپورته کړې دي، یوه پښه دلته کښېږدې، بله د هغه څه علاوه بل ځای کښېږدې، په دې چې ځوځان دي اځغې دي زه پښه پکې کښېنږدم ما ته تاوان ونه رسوي. ول و کنه سړی چې پر سمه لار روان نو قصیده روان یې چې اځغې یوه خوا او بله خوا ته به کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویلې ول بس تقوا دې ته ویل کېږي چې کله د الله نافرماني راله د دې ځای به ته پښه اړی، د الله رب العزت نافرماني راله د دې ځای به بیا خپل نظر اړی. اوس لکه څنګه په اځغۍ کې یو ځای بل ځای پښې ښولو دغسې دا زما او ستا په مجلس کې دا زما او ستا خوله راواخله، زما او ستا سترګې راواخله، زما او ستا غوږونه راواخله، زما او ستا لاسونه او پښې راواخله، د غیبت ځای رالی پښه تر واړوه، د بهتان ځای رالی پښه تر واړوه، د تهمت ځای رالی پښه تر واړوه، د غلط نظرۍ ځای رالی سترګې تر واړوه، دغه رقم د خولې د بدوالي ځای رالی خوله تر واړوه. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته تقوا ویل کېږي. او دویم شی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې عام طور سړی جنت لره ځي د دوو خبرو، تقوی الله، د الله څخه وبېرېږه، د الله څخه خوف وکړه، الله چې څه فرمایلی دی هغه په ځان کې راوله، چې د کومو څه منع کړی هغه په ځان کې راوله، د هغو څه ځان چې دی هغه وګوره. او دویم شی چې دی هغه حسن الخلق، ښه اخلاق، عالی اخلاق بلول. دا د الله رسول فرمایي عام طور جنتیان چې دی هغه به د ښو اخلاقو د وجې جنت لره راغلی.
و ښه اخلاق خو عزیزانو ما پرون خبره درته وکړله په ښه اخلاقو باندې د خپل کور والا سره 100 کال تېرولی سي او په بد اخلاقي باندې 2 شپې هم نسي ورسره تېرولی په بد اخلاقي باندې 2 شپې هم نسي ورسره تېرولی اوس نو تا اندازه ولګوه دا هغه شیرینه کور والا نو د دې څه علاوه سو نو هغه خو بیا سره مجبور هم نه دي هغه بیا څنګه ژوند سره تېروي ښه اخلاق پرون د ملګري میسج راسول مولوي صاحب زما د واده تقریبا 23 کاله کېږي یاره ما او کور والا د دې کور والا پر ژبه باندې زهر پراته دي زهر داسې ورځ نسته چې دې زهیر کړی نه یم دې جواب نه را کړی دې زما سره خوله نه یې چلولې دې زما سره بې باکي نه یې کړې دې و ما ته په ښه نظر باندې کتلي داسې ورځ ما په دا 23 کال لیدلې نه ده اوس حال دا د کشني بچان لرم کنه یو وخت به م طلاقه کړې وای څپ په مخه دې ښه څه وروره تا ته د خدای پاک بل ښه سړی درکړي ما ته د خدای پاک ښه ښځه را نصیب کړي لیکن یو بد اخلاقي د درته وګوره 23 کاله دا سړی چې دی هغه د اور په لمبو کې زورولی دی ناست دی دا وجه څه ده دا بد اخلاقي ده که پر دغه ژبه باندې سړی شیریني کښېږدي ستا څه کال دی ستا دښمن به ستا نسي او ته چې کله پر دغه ژبه باندې زار کښېږدي ستا څه کال دی ستا دوست به ستا دښمن نسي خامخا به کېږي خامخا دعوت والا دا د راغلی یم د جومات هم راغلی یم د دعوت لوی کمال چې کم دی دعوت و تبلیغ والا لوی کمال په دې کې چې د هغه ښه اخلاق دی ورسې دوکاندار لره ورسې حالانکې د خپل دوکان بند کړی کور یې پرې ایښی دی بچیان یې پرې ایښي دي ته روپۍ ګټې د هغه خپلې روپۍ راخیستې دي ستا د کلمې دپاره و تا ته ولاړ دی وایي دا ګراک فارغه که ما ته 2 منټه ټیم راکړه حالانکې تا ته وایي ته ګراک فارغه که په دې خو زما ایمان دی ستا ایمان دی چې یاره کلمه خو تر ټولو اولنۍ ده زه به 5 روپۍ څه کوم دی وایي یا ته خپلې 5 حلال روپۍ وګټه پس له هغه زه به تا ته 2 خبرې کوم جومات راغلی دی مسجد لره کوشش وکړه خامخا راسه ولې راسه زما کلمه نه دي زده یا ستا کلمه زده ده زما لمونځ نه دي زده چې ته ما ته جومات له راسه یا ستا لمونځ زده دی زما ولې زه الله او رسول نه پېژنم یا ته الله هم پېژنې رسول هم پېژنې بیا ته ما څه کوې چې ته ما ته وراسه ورسه بنګیان لره ورسه کافرانو لره ورسه یا خبره دا نه ده خبره دا ده مسجد لره راسه په مسجد کې نور میلمانه راغلي دي که ستا ښه لمونځ زده و هغو ته ور زده کړه که د هغوی زده و تا ته به در زده کړي دا خو به نو منې دا خو به منې چې یاره د پلاني تر ما ښه لمونځ زده دی د پلاني تر ما ښه قرآن زده دی د پلاني تر ما ښه سورتونه زده منې نه منې زه ستا زده دي اوس ما زده دي نو راسه و بل چا ته وسور وشه که ته وایې یاره ما څه خو ټیکه خو ما نه ده اخیستې چې زه به بل چا ته لمونځ ورښیم نو ولې دا ټیکه یوازې د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته ته رښولې وله د علماو کار دی ولې نو روایتو کې راځي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلی د چا د کور دروازه یې ور وټکوله چې ور وټکوله سړی راووتی نو خو کم تعدادو مسلمانان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه 40 مسلمان دي چې د کلمه ویلې ده هم تقریبا د پیغمبر علیه السلام د نبوت هغه 2 کاله بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 کاله نبی وو صرف 2-3 ښځې 2-3 کشنیان 3-4 خلک وو دا د نبی علیه السلام ملګري وو نو اخلاق عالي ورسره ولو پر مخ روان هلا 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 د چا د کور دروازه یې وټکوله چې ور وټکوله نو بیا هغه سړی راووتی بیا هغه ته دعوت ورکوي چې زه د الله نبی یم دا بوتانو ته سجده کول دا ما او تا ته پیدا نه کوي الله ناراضه کېږي دا شرک دی دا ګناه ده او بل نبی نه راځي موږ ته به کوشش کوو چې د الله په دربار کې خسر ولګو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د شا د خوا یو سړی راغږ کړو و هغه سړي ته ویل چې کوم چا ته ما دعوت ورکوې ول دا خلاف وایي دا غلط درته ګایي خبره داسې نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما چې شات ورته وکتل زما سکه اکا ابو لهب ولو زما سکه اکا ابو لهب ولو د ابو لهب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمن و ننیوله تر نن ورځې د جهنم په لمبو کې سوځي اوس بلال راواخله حبشي وه تکتور صهیب راواخله روم سره راغلی و روم مدینه څه سره وایي سلمان راواخله د پارس و د ایران راغلی ولو د پیغمبر علیه السلام لمن یې ونیوله نن زم دا کوشش کوم چې یاره پر زوی باندې د بلال نوم کښېږدم د صهیب نوم کښېږدم د سلمان نوم کښېږدم هېڅ چا دا تر ننه په کافرانو کې هم نه دي ویلي چې یاره زما زوی پیدا سوی دی زه به نن د ابولهب نوم چې دی هغه ورباندې ایږدم
صحیح حالانکه په رنګ دومره ښایسته چې په دا نږدې علاقه کې د ده رقم ښایسته څوک ولو نه، لیکن کلمه یې پرېښوله، خپل سکه وراره یې پرېښوی، دین و حق یې پرېښول. نن تر نن ورځې که موږ چاته ښکنځا کوله خو دا نه خاسته نو موږ ته ته ابولهب یې، او پر دغه یوه تورې باندې جنګ جوړېږي بیا د مړو پای نه یي. تا ما ته ابولهب ولې وویل؟ او که ته ورته ووایه چې ته بلال یې نو تا ته خاندي ماشاءالله څونه خدای پاک دی وایي ما ورته وکړي زه وګوره بلال وګوره. دا د چش وجه ده؟ دا د ښایست وجه ده؟ د مال او د دولت وجه ده؟ دا صرف د لا اله الا الله وجه ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما چې شاته ورته وکتل زما کاوه وا سړي ته ویلې ول دا غلط درته وایي د دې په قول مه کوه دا نوی دین یې راوړی دی. دا اوس موږ په معاشره کې هم دغه خبره ډېر انسانان دا رقم دي هغه وایي ورور دعوت والا چې دي دا اوس ملایان سته ملایان هغه وایي دا کافران دي. سبحان الله یا د کافر تورې خو ډېر لوړ دي ته څنګه نږدې وله راورسېدې یاره. موږ خو ټرمپ کافر بولو، موږ بش کافر بولو، موږ مودي کافر بولو، موږ هغه اسرائیل یهودیان کافران بولو، ته څنګه یو مسلمان ته په کافر وایې؟ ته په دا نه خبر د الله رسول فرمایي که چا وچاتل ای کافره دغه تورې راځي و ده ته درېږي. صحیح دا تورې ځي اسمان ته رسېږي، د اسمانه څه بیرته راځي چې رالی نو که تا و چاته کافر ویلی وي دا تورې که هغه سړی کافر و دا تورې راځي و هغه ته درېږي، او که هغه کافر نه و تا کافر ورته ویلی وي بیا څه چم وکړي دا تورې بیرته راشي ستا پر سر باندې ودرېږي. صحیح دا څه اسانه خبره نه ده. که یو سړي و چاته ویل د الله دښمنه او هغه د الله دښمن نه و دا تورې راځي بیرته و ده ته درېږي. صحیح سو خبره مې دا درته کوله چې دا مقصد نه دی چې یاره ورسه بنګیانو ته خبره وکړه. بنګیانو ته موږ دا وایو چې ته لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه. مسلمانانو ته موږ دا وایو چې ته په لا اله الا الله محمد رسول الله نو اوس عمل وکړه ته خو زه مسلمان یم. فرق مې سر خلاصولو. که سړی یهودي و کافر لره ورلی هغه ته به ته دا وایه چې الله واحد لا شریک ذات دی. مسلمان ته به ته دا وایه چې دا خو ما او تا دواړه منو چې زما او ستا ایمان دی الله واحد لا شریک ذات دی. تر راسه چې الله واحد لا شریک ذات و ما او تا ته کومې خبرې راښولې هغه به ما او تا په ځان کې راول، هغه به خپلې کو هغه به په ځان کې راول. دا یې فرق دا ضروري ده چې خامخا ته زه مسلمان یم ورسه هلته ورسه. بیا نو که یوازې ته مسلمان نو ټیک د سید الله رب العزت د امر بالمعروف د نهي عن المنکر خبره و چاته کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت امر وکړي چې دا پلانې کلی چې دی هغه تباه کړي. فرشتو ته وفرمایل جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام چې کله کلی رالی نو په هغه کې کافران خو ډېر ولو، یو سړی و ډېر دینداره سړی و چې یو سیکنډ هم د الله نافرماني نه وه کړې. دا جبرائیل امین علیه السلام الله ته ولاړ ولې الله په دې خلکو کې یو ښه سړی هم ستا و دا خو د عذاب د کافرانو دپاره دی. الله ورته دیم په دغه عذاب کې راوله ولې الله فرمایي وای دلته زما نافرماني کیږي د پر تندي باندې در اوسه یوه ګونجه نه ده پیدا سوې بس دی خپل ځان جنتي بولي دی د خپل ځان غم اخیستی دی. حالانکې تا چې خپل ځان پوره کړي نو خو ورسه اوس نو د نورو خلکو خیال وساته فکر وکړه ته به دیم ورسره مړ کړي په د عذاب کې به دیم راولې. بیا عایشې صدیقې ویل یا رسول الله نو دا بیا ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل په دنیا کې تا د دین خدمت نه کوئ د الله په عذاب کې رایلې. د قیامت په ورځ سړی پر خپل نیت راپورته کیږي. هغه کافرو د کفر پر نیت راپورته کیږي، دا بل مسلمان د مسلمانۍ په دنیا کې ته شمار شي په دې عذاب کې. په دنیا کې پیغمبر اسلام فرمایي زه طایف لتللی وما بیا پر لارې باندې کله کورونه راتلم نو ما دعوت ورکوئ. دعوت چې به ما ورکوي نو د دغه علاقې ملکان و خانان چې کوم وو هغو به خپلو کوچنیانو ته له هغه ناولده سړی راغلی دی یو بېګانه سړی راغلی دی دا ورسې په ډبرو راولی دا کوچنیان به راولاړ سو نو خو کشر خو نو مشر ته ګوري نو کشر مشر ته ګوري. پخوانی یو سړی نو د پښتنو متل دی که څنګه رښتیا خبره ده ولې یو سړی و سپي ورته خپل نو هلته یو غټ سپی پروت دی دلته کوچنی سپی دی ورته غاپي دی راولاړ ډبرې راواخېسته غټ سپی یې پوش دی خلکو ورته ویل سړی که دغه ناری چې دی هغه دا کوچني سپي درته ویلی دی او ته غټ سپی ویلې ده ویلې ول دا کوچني د غټه څه زده کړي دی زه دا غټ په دې ولم. صحیح سو دا کوچنیانو د غټانو څه زده کوي نو دا غټانو ورته الې ورسې په ډبرو ولئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په ډبرو دومره وویشتی دا موږ ته ټولو ته معلومه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وینو باندې سور سو. بیا رالی یو باغ لره په باغ کې کښېنستی نږدې
بیا خلکو هم ډېر ورته حیران وو چې دا څنګه ناولده سړی راغلی دی. په هغو کې یوه سړي بیا په قول وکړو، هغه ورسره روان شو، هغه ایمان والا سولو او نور پاته سولو. بیا الله رب العزت اعلان ورته وکړي، ملایکه راله ول ووایه څه وایه، غواړې چې دا طایف اوس تباه او برباد کړم؟ د الله رسول الله ولې خو تا ته دونه تاوانونه در ورسول؟ ول څه معلومه ده په یا خو به د هغه خلک توبه وباسي یا په اولاد کې یو ښه سړی راسي کلمه به وایي، نو زه څه کوم؟ صحیح شو. د دعوت مقصد دغه دی، مین مقصد د دعوت دا دی. خلک څه وایي؟ سبحان الله، الله اکبر. خپله یوه دعا مولوي صاحب یوه دعا بغیر د پیسو نه کوي. موږ ته چې پیسې نه کوي را د خدای په نامه که موږ د زړه دعا کوو. کله کله جنازې له در سره لاړ شي پیسې نه کړي را د خدای په قرآن موږ شرایو کوو، موږ خدای پاکه دی خو دا ورته ورواستوي، دا پیسې ولې نه کړه. او دعوت والا ستا پر دین و تا ته ژاړي، مه کوه مه کوه. دا زموږ د دوی فرق دی، ځکه موږ دونه پرشیا یو. صحیح ده. الله رسول فرمایه وحسن الخلق، عالی اخلاق خپلول د دعوت، خاص کر سړی په جماعت کې راوتلی ډېر عالی اخلاق ورسره وي. کله چې ولاړې خامخا بیا په دا نور خلکو ورګډ سي نو بیا هغه رقم رنګ بیا واخلي. عالی اخلاق ډېر انتکه شی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وچ کلک د انسانان خپل کړي و، هغه د اخلاقو په حواله خپل کړي. ټیک ده، صحیح ده. د جهاد امر رالی، الله وفرمایلی هغه ډېره هغه ایمرجنسي چې بولي، په هغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک جهاد کوي، کافران به وژل. کنه د وژلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قایل نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی زما د وجه کلمه ګو چې ټوله دنیا و ما ترا کې زدون نه خوشاله کېږم لکه یو سړی زما د وجه کلمه ګو. زارۍ به ورته وکړي، خواستې به ورته وکړي چې مکه و مکه و، کافر ته به ویلې، دعوت به ورکړي چې مکه و دا کلمه ووایه، کنه روان یې هغه به نه ویل، نو به ډېر مجبور شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کافر چې دی هغه وواژي. یعنی چې کله په اسلام کې اولنۍ لاس د یو کافر د یو غله کاټ سولو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وژړل، یاره چې دا څنګه معامله وسوله، کشکې داسې نه وای سوي، کشکې داسې نه وای سوي. نو معلومه دا سوه اخلاق چې دی، اخلاق ما در ټول په اخلاقو باندې دشمن خپلولی سي، او په بد اخلاقی باندې خپل شیرینه کور والا پردی کولی سي، یا خپل خاوین چې دی هغه پردی کولی سي. اوس نو دا سړي خو نو ما ته ویل چې مولوي صاحب ما دا مسله ده، زه څه ورته ووایم، زه څه ورته ووایم په دې جواب کې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له یو ښځه راغله، ول یا رسول الله د خاوین څه حق دی؟ ول د خاوین حق خو که چیرې داسې وای چې د بنده سجده و بنده ته جایزه وای، ما دا نه کول چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ورته وویل چې زه نبي یم خاتم النبیین ما ته سجده ولګوئ، ما دا نه ورته ویل، ما به دا ورته ویلي وای چې ښځه دې خپل خاوین ته سجده کوي، که د بنده سجده تا اندازه ولګوه. پیغمبر صلی خپل ځان نه دی یاد کړی، په کار خدا و چې دا ویلي وای زموږ په فکر باندې چې اول و ما ته سجده کوئ، زه نبي یم خاتم النبیین یم، او پس له هغه بیا ښځه چې د هغه چا ته سجده کوي، خپل خاوین ته سجده کوي. کنه الله رسول فرمایي نه د جایزه کني، ما به ویلي وای. بیا یوه ښځه راغله پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ما ته دا راوښته چې د خاوین پر ښځه باندې څه حق دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلې چې د خاوین ټول بدن خراب سوی دی، الرجي سوی دی، زخمی سوی دی، هغه پیپ وبو بل بیا د بید ډېره معافي دا بدن دې ته رسېدلی دی. اوس د خپل کور والا راولاړ په ټیشو پیپر نه، په یو نرمه کپړه باندې نه، په هغه ډیټول باندې نه. الله رسول فرمایي په خپل ژبه د بدن ورصفا کې لا حق نشي ادا کول. صحیح. د الله رسول فرمایي که یوه ښځه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوین جن ناراض و، دا به سیده جهنم له راځي. د الله رسول فرمایي که یوه ښځه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوین جن راضي و، دا به جنت له راځي. صحیح سلو. اوس دې ښځې ته وګوره چې ښځې ستا څه خانه خرابه ده، ټیک دی د خاوین د ورور سره به ته پر ژبه به دې زار پراته یي، د خوره سره د خاوین ژبه چلایې، د مور پلار دا خاوین خو ته ولې؟ یو سړي ما ته ویل مولوي صاحب کور والا مې ډېره بې ادبي کوي، یوه ذره مې احترام نه لري، او حال دا دی ما د دې یو شی نه دی ورمانده کړی، مال نه کوي ولیا نه کوي، ملګر سره نه کوي ولیا، هر څو مې ورته ویلي دي. مال بس یوه ورته ووایي چې خدای دې کونډه کړه چې بیا ناسته یې زما و قبر ته، بیا ته غواړه ما زه به نه یم. صحیح سلو. خدای دې هغه ورځ پر تا راولي چې تا ته درک معلوم چې میړه وایي وڅک. هر څوک به یو څوک پیدا کړي، هر څوک به درې ځای ورسېږي، لیکن د ښځې چې خانه خرابه سوه، خاوین دې مړ سولو، بس پر ملا غوټه ماته سوله. که رښتیا دا ښځه ده، که رښتیا ضمیر لري، که رښتیا ایمان لري، که رښتیا کلمه لري، که نه نو زه په مخه دې ښه څه بیا ځان
بیا به ناسته د بل فقرو ته، بیا به ناسته د بل خیراتو ته، ناسته به د بل زکاتو د بل صدقو ته چې څوک وسنه کړه. په خوا تا ځوان غلام درلودی، غلام ستا خاوند ستا غلامو، تا به څه ویل نو د بیا تعالی ما شام راوړل. او نن ترا ولاړه سولې تا د خپل خاوند دومره زهیر کوي، دومره زهیر کوي چې نن تا ته الله دا ورځ د ښکارا کدای په دی. او د الله رسول فرمایي چې کم څوک د کم نعمت قدر نه لري الله یې خامخا جنې اخلي. کم څوک د کم نعمت چې الله ورکړي قدر یې نه کوي الله به خامخا جنې اخلي. نو کوم ښځې د خپلو مړو احترام نه لري، قدر نه لري، الله به در څه واخلي. او ستا دا فکر دی زه بیا بل سړی وکړم، دا بل به م الله در څه واخلي. ته به دا خیال زه به بل وکړم، دا بل به م الله در څه واخلي. ګرځه بیا نو دا به دې درک نه معلومېږي د چا یې د چا سره ژوند تېروې. ستا به اولاد چیرې یې. څونه ښځې موږ ته را معلومې دي. موږ به ډېرې زارۍ ورته وکړې چې مه کوه ښځې، دا بده خبره ده، د خاوند امر ومنه، اطاعت یې وکړه، یا نه یې کوم ګر سره یې نه کوم. نو مه کوه سبا به دې طلاق. و زه طلاق غواړم، ما دې طلاق کړي، وتستې دې ما طلاق کړي. زه ځم د خپل مور پلار کره ځم، زه ورونه لرم. دا ښځه په مور پلار ډېره مغروره وي، دا ښځه په خپل ورونو ډېره مغروره وي. سبا چې بیا پیښه راشي د خاوند طلاق ورکړي، اوس ګوره دلته ځوان خاوند دا د دې غلام او چې کله طلاق ورکړي بیا د خپل ورونو او د خپل ورندارګانو چوپړ وي، بیا غلام سي مزدور سي. دا به ژوند دا رقم تیری، دا رقم مفت نشته راوړي په خونه کې ناسته ستا ورندارګانې به تعالی پلاونه د پخې ودرړي، دا نشي کېدلی. نو دلته تا ته الله رب العزت یو ځوان سړی در غلام کړی وو، ستا خاوند نه دې منلاوه، نن الله رب العزت کم فساد وکړي. ډېرې ښځې موږ ته معلومې دي. ستا بیا هغه خاوند چې په سترګو بړوندو، په غوږو بکڼو، په هغه پسې هم دا ژاړي، وایي کشکې ژوندی خو وایي پروا نه لري. نو سړی بیا باکي نه کوي. موږ ولیدې ډېرې ښځې مې لیدلې دي نن داسې ستړې دي، داسې ستومانه دي چې یوه یې نه دوې کېږي. او هر سړی په کم نظر ورته ګوري. تا ته دا لږ خشه خوند نه در کوئ چې ستا خاوند ته د پلار کر راوستلې کور ته به ښه په عزت راوستې، موټر به په کرایه ونیوئ، کرایه به که ته بیا راوستې، او بیا چې به راوستلې هم به بېرته موټر کرایه کوي. دا یې نه درته ویل چې ستا ورونه دي تا راولي، زه دې ولې راولم. صحیح سلو علايده بیا په موټرانو کې کتل چې یو ښه داسې معزز محترم ډریور و، هغه بیا د ځان سره بیا وایي ول زما سره زما کور والا را سره ده. او ته دونه بې باکه سولې. نن ستا خاوند په دا شکایت دی چې یاره پر ژبې زار پراته دي، 23 کاله مو سره تېر کړي دي، په دا 23 کاله ما 23 منټه ما دې سره د خوشحالۍ نه تېر کړي. ما ته داسې مره معلوم دي چې یو خاوند د خپلې ښځې د لاس د شپې ژاړي چې یا الله په څونه لوی مصیبت یې اخته کړل، په څونه لوی. او دې ښځه دې ته هم نه ګوري چې دې سړي ته خو الله رب العزت دونه وس ورکړی دی، په اسلام او په شریعت کې حق ورکړی دی، بل ښځه به وکړي. زه به څه کوم؟ ته بل مېړه کولی سې چې دا مېړه دې ژوندی ته ورسره یا نو ته ولې دونه بې باکي کوې؟ دا وچک لکه د بې عقلۍ علامه ده. پلاردار خاندان هوښیاره ښځه پاکې دا شی نه قطعا نه. او بې پلاره ښځه بیا تا ته داسې خبرې کوي یاره ته به ورته حیران سې، تا به پر سر باندې ګرځې، او دا به وتا ته د چوټ په نظر هم نه ګوري. دا بې باکي سوله. صحیح سو وچ کلک به اخلاق خپله، په دغه اخلاقو به دښمن خپله، وچ کلک تا به د اخلاقي شروع کړل، دوستان به چش کوې، دښمنان کوې، دوستان به دښمن. دا اسانه خبره ده. اوس نو که کافر اخلاق درلودې څونه سړي ته خوند ورکوي. ته اوس وګوره په د اخلاقو کې یو سړی زورونه وایي اول زما وار دی، اول زما وار دی، هغه بل شا والا وایي پر دواړو سترګو راسه یاره زما وار در سره ته واخله. ستا څه خیال دی که د دې سړي په سترګو کې شرم و حیا نه راله، ضمیر یې نه ملامت دی چې یاره غلط کار خو وسو، غلط کار خو وسو. د الله رسول ته چا ویل یا رسول الله هغه عمل را وښیه چې سړی جنت لر رسید. الله رسول ورته وفرمیل هغه تقوى الله وحسن الخلق، خلق ښه اخلاق بل ول عالی اخلاق، او محمد رسول الله د اخلاق نمونه ول. یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم ولو، دا کازو یې هم ولو، زوم یې هم وو، لونه ورکړي وی یو دوه ورونه ته. نو واده لا نو سوي کوز د سوي دا ځوانان رالو کافرانو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګریوان یې ونیوي، بټن یې وروشلوي، بیا پر دا مخله نعوذ بالله استغفر الله ورته هم کړلو، ول در طلاق دا ستا لوڼې چې تا ما ته راکړي دي. پیغمبر صاحب څومره دی ویل بس ټیک ته صحیح ده، تم ژوندی ګرځم هم ګرځم. خالد زړه یو بدعا ووتله چې یا الله
ستا په حیوانانو کې په زمریانو کې داسې زمری ورباندې مسلط کې چې بیا نو بیا هله وخت تېرېدی پلار په خبره پوه چې یاره دا نبي چې کله دعا کړې د هغه نه ده رد سوې انسانان ټوله بیده ولو نو دغه زمری د شپې رالی د خلکو خولې به یې ولې ټوله بیده و په مابینځ کې دا پلار بیرېدی چې دا زما زوی څه په ونه سي علاحده به په ټولو خلکو کې د نن مابینځ پرې ایستلی و زمری رالی هلته یې سر ورکاټ کړی بیا جن روان شو صحیح شولو اوس چې هر څو ښایسته یې هر څو روپۍ لرې هر څو باډي بلډر یې هر څو زورور یې یوه ورځ دغه درته ګوري صحیح شو بس ما ستا دپاره دوې لارې دي یو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار دی یو د ابوجهل لاره ده د ابوجهل په نامه باندې ما ورته جنګ کو تا ما ته ابوجهل ویل او ما ورته د محمد په نامه باندې ماشاءالله څونه ښایسته نوم دی موږ یاره خدای پاک یې د پیغمبر اسلام د کوڅې د سپي د پښو خاوره نه ده هغه ته دې مې خدای ورسوي صحیح شولو اوس کومه لاره خپله دی نه دی چې اوس دوه کسان ژوندي دي نه ده معلومه چې دا پر حق دی که دا پر حق دی دا خبره نه ده دواړه تیر سوي دي صحابه کرام هم تیر سوي دي کافران هم تیر سوي دي اوس خوښه دي خپله ده او دا ما ورته وایي چې صحابه کرام چې دي هغه جنتیان دي کافران چې دي ابوجهل چې دي هغه جهنمي دي اوس پر کومه لاره ځي د جنتیانو که د جهنمیانو او که ته دا وایي یا زه د ابوجهل پر لاره ځم زه ابوبکر صدیق ته ځان رسوم نو دا خامخیلي ده دا خو نه نسي کېدلی مشرق لروانه د مغرب د مقصد دی دا نسی کېدلی مقصد د ابوبکر صدیق دی او پر لار د ابوجهل روانه دا په ژوند نه ده سوي هېڅوک دا منزل او مقصد ته رسېدلی نه دي بیا پوښتنه وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار یا رسول الله جهنم لره یو سړی چې بیخي ډېر جهنم لره ځي هغه څوک دی الله رسول ورته فرمایلی الفم والفرج خوله شرمګاه الله رسول فرمایي ما ته د دوو خبرو ګارنټي راکړي د خپلې خولې او د خپل شرمګاه بیا د بيد ډیره معافي دې ګارنټي ما ته راکې زه د جنت ګارنټي درکوم چې زه به دا خپل بیا ځای نه استعمالوم غیبت را واخله بهتان را واخله دغه رقم تهمت را واخله دا غیبت نه دی غیبت خو زموږ د ژوند حصه ده او دا زموږ ایمان دم یقین دی که غیبت نه موږ به څه کوو یو ورځ حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی هغه په سفر کې ولو نو بیا داسې پیټه سوی په سفر کې نو دا تقسیم وسی مطلب لکه زموږ ته اجتماع وي راواخلي دا 15 کسان دا 3 کسان دا 10 کسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپل ځای ورکړی و خپل خیمه او خپل ځای او خپل خوب او خپل خوراک و نو یو ورځ راپورته سو په خیمه کې شوی کتل ملګری ورسره ول دا ډوډۍ نه دراوړې پلانې غلام هغه د دې خادم و دا ډوډۍ ول نه دراوړې خیر خو دا غلام څه کیسه ده ولې نه معلومیږي نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لري آل راواز چې رسول الله زموږ ډوډۍ نه دراوړي زموږ ډوډۍ نه دراوړي پیغمبر سم ورته تا آل رسول تا ډوډۍ وس نو خوړل غوښه دې نو خوړل اول یا نه دې خوړل کله مو خوړل رالی پیغمبر سم ول یا رسول الله ما شي نه دې خوړل نه غوښه چا راوړي تا چا تور کړی وې پیغمبر سم ته فرمایي ستا په غاښو کې نه دي غاښو کې زه هغه سره وینه لا وینم تا غوښه وخوړل او یا رسول الله نه دې خوړل اول تا د خپل غلام غیبت وس نه وکړ کم غلام ولا تا چې ول تا ډوډۍ نه ودرولې دا چیر ورک دا چا دي دا غلام ګرځ پر کوم خواط للی دا ډوډۍ ول نه راوړي تا دا نو ویل او ابو بکر صدیق سر خلاص ای ما د غلام خبره چې وکړه ای خبره ده ول وو دا خدا خبره ول څه وکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ورسه ما پیجن واخل بیا د غلام سره ما پی واخستل ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله سلام الله علیه جبرئیل امین علیه السلام سلام الله علیه او دلته د الله رسول فرمای ابو بکر ته به د غلام سره ما پی اخله تا غیبت کړی دی او بکر صدیق بیا معافی چنه اخلي شنو زموږ د ژوند څنګه ساده زموږ دا ګور ابو بکر صدیق د غلام اس اوس یو غلام دی پر عالم باندې ولګي دا بیا څه حالي بزرگ دی الله والا دعوت والا جهاد والا علما پیران نو بیا دا غت څه حالي دا غو بیا څه حالي ورس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناشته بیا عائشہ صدیقہ مر سره ناشته نو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د یو شذ په بارک ولدي کښنه قد یدي اکښنه قد یدي اوس غیبت نه معنا چې څوک چاته بد وایي دا د دو رنگ دا د دو قد دا بد ویل
دا اوس ته وایه بد ویل نو خدا خو د غیده نو غیبت دې ته ویل کېږي هر هغه خبره چې تا په چا پسې کړې د هغه یې بده ګڼې هغه ته خوند نه ورکوي بس دا غیبت دی صحیح شو اوس که ته وایه دا خو نو هغه د رښتیا او پاکستان نو چې د رښتیا او پاکستان نو بیا خو دا خو معلومه او که نه د الله رسول فرمایي بیا خو دګر څه بهتان ووایي بهتان تر غیبت ډېره لوړه خبره ده نو ویې ویلې ول د دې قد څنګه کشنی دي څنګه کشنی قد یې دی د الله رسول ته وفرمایل دې لاړې ته کړلې نه چې لاړې ته کړلې په هغه کې څه راله وینه راله چې راله لاړې او وینه ده د الله رسول ته تا دا اوس غوښه وخوړه د خپلې خور ول غوښه مې څنګه وخوړه ول تا غیبت نه وکړه تل د کشنی قد دی نو اوس په کشنی قد خو سړی خوا به دی چې تا زما کشنی قد ولې ووایي خوا به دی یو نو هغه دا غیبت دی دا د هغه خلکو کیسې درته کوم چې د جنتو سرداران دي سرداران زموږ د ګرسه نه د معلومه چې الله دا کلمه را نصیب کې د مرګ پر حال که نه زموږ په ژوند کې غیبت څونه ډېر دی زه خپله ځان ته الحمدلله زه اکثر ذکر چې کومه په ذکر کې اکثره مطلب سلوار استغفار وایم یا کلمه شریفه وایم یا درود شریف وایم وم یا الله دا چې ما په چا پسې غیبت کړی ما دغه د حق خلاص کړي د الله رسول فرمایي که چا په چا د چا غیبت وکړي او نو هغه پر تا باندې حق راغلی ما ستا غیبت وکړه ستا پر ما حق دی زه به ستا د حقه څنګه ځان خلاصوم زه به ستا پسې استغفار ووایم استغفر الله استغفر الله په فلاني سړي پسې چې ما غیبت کړی یاره ولاړ په مجلس کې و یاره ډېر ښه سړی محترم سړی دی ژوند ښه سړی دی یاره درمان ښه سړی دی بس دا د غیبت کفاره ده او موږ څه وایو قسم پر اخلو الله رسول فرمایي ما ته د خولې ګارنټي راکړي د خپل ځان ګارنټي راکړي د الله رسول فرمایي زه د جنت ګارنټي در کوم او زما ستا ګارنټي درواغ ده د الله د رسول ګارنټي حق ده او سچ ده زه به تا ته څه ګارنټي درکړم او د الله رسول څه فرمایي په زما ستا ایمان دی دا یقیني ده اوس کم سے کم ګورې خبره دا ده زموږ په معاشره کې اوس دا خبره بیخي ډېره ده ګناه کوو ګناه ته مې ګناه نه ده ویله در اوسه دا ډېره بده ده عبدالله ابن عباس فرمایي چې سړی راولاړ شي ګناه وکړي دا ګناه دونه غټه ګناه نه ده لکه په دې ګناه خوشحاله کېده طبیعت برابر شي یاره د پلانی کار دا ډېره غټه ګناه ده او په دې ګناه انسان د ایمان ونیسي انسان د شراب جنې وچښل شو ټیک ده صحیح ده باید چې ته اوس په دې پښېمانه سې چې یاره دا څونه غلط کار هسه اوس که ته خوشحاله شوې چې یاره دې کار اوس بس ټیک ده صحیح ده دا خو عبدالله ابن عباس فرمایي دا تر هغه شرابو غټه ګناه ده غیبت هم کومه دلایل عمر باندې وایم یاره دا خو غیبت دی حالانکه غیبت زما در ټول زموږ د ژوند حصه ده زموږ یعنې ما د خپل ځان در وښوی تی نه ښه یم تی خو ګر سره پرېږده موږ به څه چم کوو الحمدلله ما د ځانه سره دا قصد کړی دی زه په کال کې یو قرآن وایم دا د هغه چا دپاره چې د چا پر ما حق دی په ژوند کې بیا د حق ځان خلاص کړو قیامت په ورځ یوه سبحان الله چاته ورکول دا ډېره مشکله خبره ده یوه سبحان په ژوند کې ورکه پروا نه لري او د الله رسول فرمایي ته په ژوند کې یوه خورما خیرات کې او د مرګه بعد 100 خورما وي دا نه دي سره برابر په ژوند کې یوه سبحان الله وایي په آخرت کې ته 15 لکه واره وایي هغه نه دي یو شی نه دي نو هغه سبحان الله بیا زما او ستاسو کاټېږي صحیح سلو موږ به علیحده په خپل ژوند کې یو دا ترتیب جوړوو چې یاره انبیا معصوم دي منزه دي پاک دي له د ګناو څخه موږ خو نه یو پاک موږ چې ګناه وکړه پر ګناه باندې بیا یو خدای الله په دربار کې صحیح استغفار وایي چې الله ما څه غلطي وشوه دویم را ولاړېږي چې د پر ما باندې حق دی د حق به زه څنګه ځان خلاصوم استغفار پسې ووایه صدقه وکړه خیرات وکړه تلاوت وکړه یاسین شریف پسې ووایه چې الله ما د حق خلاص کړه صحیح سنو او شرمګاه خو نو در معلومه ده عزیزانو کې زه څه ووایم الله رسول فرمایي کله چې یو سړی بدکاري کوي دا د ایمان الله جنې واخلي ایمان الله جنې واخلي دی پر ایمان نه حضرت ابو هريره چا پوښتنه وکړل څه رقم ایمان جنې اخلي د قمیص ورته وکړي ولا قمیص ما څنګه بیل شو دا ایمان هم د انسان دی بیلیږي او بیا که په دا حال کې دلته مرګ راځي دا ته څنګه ته چی شولې دا مرګ صحیح سلو څوک چیش کوي څوک بدکاری کوي او الله رسول فرمایي ته چې د خپل بچانو سره یو ځای سي څونه ثواب لري صحابه له رسول الله صلی الله علیه خپل کور والا سره یو ځای ثواب لري ول د پردي شي سره یو ځای سي ګناه لري کې ول لري ول دا به ثواب لري کله یو سره د پردي شي ته وګړي هغه ګناه لري او نو خپل مور ته وګړي هغه ثواب نه لري موږ به څه چم کوو
موږ به دغه تقوی الله، د الله څخه خوف، د الله څخه بیرېده او ښه اخلاق، عالي اخلاق، او بیا دغه څخه ما بعد خپله خوله کنټرولول. کومې ګناه اوس که دی څه وي، که الله دا ویلي وی، که چا دا ګناه وکړه به زه به د هغه سره بیا ګورم، جهنم لره به ځي. موږ به څه کولی؟ زموږ د خولې څونه ډېرې خبرې وتلې وای. اوس الله راته ویلي دي ګورې په ژوند کې چې ستا د خولې دا خبره وتلې، په دغه ژوند کې راولاړ څه دا ګناه مې ټاو کړه، معافي وغواړه، استغفار ووایه، هغه سړي لره ورڅه معافي ځینې وغواړه. بیا د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي په تقریر بخاري کې، که چیرې تا د چا حق خوړلی و، دا مو ورته وایي چې یاره ما ستا فلانی 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 حق وخوړی، دا ورته وایي ته ستا پر ما باندې کلي او جزئي چې کوم مطلب حق دی، ته ما ته معافي وکړه. هغه تا ته معافي وکړي، ګرده پکې ورکېږي. صحیح شو؟ ورته وایم که درته وویل بیا خو دی او دا تا کړی دي، جنګ جنې جوړ شو. او بیا بله خبره دا ده چې ما او تا په دې اوس که په قبر کې کوم خلک پراته دي، هغه وایي یار او څنګه د ارمان ژوند دی، نو خو هېڅ نشي کولی. او که غیبت کړی دی خو د غیبت څخه ځان نشي خلاصولی. اوس ما او تا په ژوند کې کړی ګوره، ما او تا موقع لرو، مړی موقع نه لري چې شی ووایي، ما او تا یې لرو. نو ما او تا به د خپل ژوند د څه چیش واخلو، کار به ځینې واخلو چې یار الحمدلله الله ژوند را کړی دی، ونه زه به چیش کوم، زه به دا خپل ژوند په شو کې راولم، او دا به زما د قبر دپاره اساني چې دغه جوړ شي. خیر سبق چې دی هغه راسه اوږدېږي یار. پیغمبر یو حدیث ولا درته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی دی مسلسل فرضي روزې نه نفلي روزې نیسي. په مفتي کیسه ډېر وایي، دا روزاتي مولوي صاحب دی، دا روزاتي آغا صاحب دی، دا روزاتي حاجي صاحب دی، ټول عمر روزې نیسي. اوس ته غواړې چې زه د ده مرتبې ته ځان ورسوم، دی خو ډېر غټ بزرګ دی، روزې ډېرې نیسي. یا یو سړی دی د الله رسول فرمایي، دا د ابوداود شریف حدیث دی، د شپې تهجد ګزاره دی، سر کال تهجد کوي. ته غواړې چې د تهجد ګزاره څو درجه د هغونه درجه الله ما ته راکړي، ته غواړې دا و. الله رسول فرمایي ان المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجه الصائم والقائم. روژاتي چې کومې درجې ته ځان رسولی دی، او ته په اخلاقو هغه ځای ته ځان رسولی سي. تهجد ګزاره چې په تهجد باندې کوم ځای ته ځان رسولی، ته په اخلاقو باندې هغه ځای ته ځان رسولی سي. انو که یو سړی اوس روژاتي هم ولو، تهجد ګزار هم، اخلاق هم درلود، دا څونه غټ سړی دی. اوس ما ورته ګوره دغه په وسه نه دی پره روزې، نو اخلاق هم په وسه پره دي، او غواړي دا چې دا روزاتي څو ثوابونه دي هغه الله ما ته راکړي، نو خو اخلاق برابر کړه، ښه اخلاق، ښه خبره، خوږه خبره. او ته دا غواړې تهجد ګزاره څونه زه نه سم کولی، څونه درجه یې ده، اخلاق برابر کړه، دی په هغه پسې رسېدلی. اسانه خبره ده، ګرانه خبره نه ده. خیر عزیزانو، جومات والا راغلي دي، الله یې د دې دعوت قبول کړي، الله یې د دې دا محنت نام ګوره په دا شنه یخ کې ګوره موږ په خپل کور کې په عذاب او په خپل کور کې څنګه په تکلیف. دا د پېښور سره راغلي دي، او بیا پېښور کې دونه یخ خو ستم نه تقریبا زموږ ته علاقې څونه یخې دي. او عجبه خبره دا ده، په خپلو روپیو په خپلو پیسو یې د غرمې ډوډۍ پخ کړې ده. ما ته به ته ډوډۍ راکوې، که دې نه کرا د املایي در پرېږدم. دا زموږ د دې فرق دی. صحیح سلو، د دکان بند دی، د کارخانه بند ده، د بچان پاته دي، ستا دکان خلاص دی، کارخانه دی خلاص، د بچانو سره شپه کوي، یار ته لږ ټیم مشترک. اوس که دا دعوت کار نشي، د دین کار نشي، هسې مېلمانه راغلي، الله پر ما ورته فرض کړی ده، مېلمنو ته به ته ټیم ورکوې. پیغمبر اسلام فرمایي که یو مېلمه پر علاقه تېرېدی، وږی تږی و، یو شی نه و، د علاقې خلکو شی نه ورکوي، جنګ به ورسره کوي، جنګ به ورسره کوي چې ډوډۍ راکړه، اوبه راکړه، زه د لوږې مرم. دا حق دی، مېلمه تېرېدی. او دلته چې دا د الله په نامه او د رسول په نامه او په مسجد کې شپې دي، هغه څنګه خبره یې. ما کله کله میسج څوک راواستوي چې یاره مولوي صاحب ډېر پریشان یم، ډېر مې زړه غمګینه دی، هېڅ یې حالانکه په بار کې هم ډېر ملګري دا پوښتنې کوي، زور ته وخت ولګوه. او شرط دا دی موبایل به کور ته ایږدې، ټچ موبایل والله نه سره کېږي. صحیح دا نه سره کېږي. ټیک دی، یو تقي صاحب دی، هغه خو موږ نه شمارو، څه به داسې نور بزرګان هغه موږ نه شمارو. ټچ موبایل دا نشي کېدلی چې ته زما بیان راولې، زما بیان او نو ما خو میراب کې درته کړی، په اوداسه مې درته کړی دی، قرآن او حدیث مې درته ویل، ته چې زما بیان راولې، اول به تا ته یو مشورې راځي چې راله یواره به ښځه سره دورې دورې کېږي، ته هغه ګناه کبیره کوې، بیا به د هغه بعد زما بیان اورې. څنګه خبره ده؟ نو دلته دا خلک چې دي هغه مسجدانو ته وخت ورکړی، موبایل کور ته کښېږده، بیا راسه، بیا په دې زړه مطمئنه ګرد جهان د زړه اطمینان غواړي، بس ګرد جهان اطمینان غواړي.
روپۍ هر څوک لري، ډوډۍ هر څوک لري، خندا هر څوک لري، ګاډۍ موټر هر څوک لري، ښه ډوډۍ هر څوک لري، د زړګي اطمینان نه لري. او د زړګي اطمینان الله په خپل ذکر کې ایښی ده. الله وعده کړې ده، الله په خپل ذکر کې ایښی ده. اوس موږ ته خپله خوښ ده، که اطمینان غواړو که نه غواړو. خیر، الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې موږ پر هغه خبرو راولي چې په کم الله راضي کېږي. الله دې دا خبرو وساتي چې په کم الله ناراضه کېږي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې ویل اورېدل په خپل دربار قبول منظور وګرځي. الله دې پر دغه تور زه ته ټول مسلمانان، ټول عالم انسانیت د دعوت مقصد دا دی چې هغه مري پر داسې تور مري چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.